بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زتا سره کالي وایم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې مونږ راغلی یو دلته شنګین کیان ته شنګین کیان چې دا یو ډیر لوی علاقه ده د دې حلقې چې کوم مسایل دي د دې منتخب شوه چې کوم ډیر خولي لیډ سره غټل والا چې کوم سیاسي شخصیت ته داغي سیاسي بیک ګراوند باره کې پی ټی آی سره د دې تعلق ته داغي باره کې مکمل معلومات حاصلولو د لپاره نن زموږ ملما عاطف خان اوان صاحب راځي چې هغه سره ملاقات وکړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ناصر بھائی څنګه یې؟ شکر دې صحت ښه دی جی. شکر دی چې تاسو دونه سخت ټایم کې موږ ته ټایم راکو او اپریشیټ کوم چې موږ له په سخت ټایم کې رالي او موږ د خبرو کولو موقع راکړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه عاطف اوان شګینکیان NC 121 نه مخاطب یم. زه د ټولو نه مخکې د خپل د شګینکیانو د عوامو د مشرانو د کشرانو د رونو بایګانو د خویندو تورسرو د ټولو انتهایی شکر گزار یم چې زه دویم بارم د خیره سره د شګینکیانو منتخب کم. تاسو پهلا ملک الحمدلله ما سابقم سلور کاله عوام ووټ را کړو او پاغي معیارو مطابق باندې د شګینکیانو عوامو مال بیا د خیره سره بهري اکثریت سره ووټ راکو. نو زه د شګینکیانو د عوامو ډیره شکریا او احسان نشم هیرولای. حیران دي ته کم عمر په دې عمر کې مطلب دینه مخکې د الیکشن کړي دي نو دا کم ټایم کې دی کړو چې کم ټایم ګیره بریت نو هغه ټایم بالکل جی. ما په 2015 کې فرست زما سیاسي کیریر هم دلته نه شروع شو. زما سیاست سره شوق ونه خو چونکې زما یو ترو حاجی عبدالرشید الله دې ژوندونه ورکي هغه ماته ویل یاره عاطفه بچی زموږ دونه لوی خاندان دی او په دونه لوی خاندان کې د الله د لارې دپاره موږ یو سړی نه دی ویستی. نو که ستاسو دا خوښئ بچی زه تاسو د الله د لارې له وباسم او تا کې هغه کیټیبیلیټي تا کې هغه دغه شته دی. ما ورته ویل تر بالکل خوښه مې ده. نو په 2015 کې جی ما الیکشن وکړو او الحمدلله هغې کې هم زه د شګینکیانو عوامو بې انتها شکریا ادا کوم او ډېر احسانات دي را باندې چې زما غونته کې یو ادنا سړی خپل چیرمین جوړ کو ناظم یې جوړ کو عزت یې ماته راکو. زه بیا هم د شګینکیانو شکریا ادا کوم. ډېره غټه خبره ده. عاطف خان اوان صاحب ستاسو د حلقې کم داسې مسایل دي چې هغه فوري طور سره حل کول ډېر ضروري دي که هغې کې مونږ بل ترتیب راځو نو دلته د سړکونو صورتحال څه دی؟ سړک خو ماشاءالله ستاسو مین ښه دی. الحمدلله ناصر بھائی ډېر ښه کوېسچن دی وکړو ډېر زبردست کوېسچن دی وکړو. کله چې زه په 2015 کې ناظم شوم او ما ته خپل کلي ووټ راکو عزت یې راکو نو الله ګواه دی ما له د شپې خوب نه راتلو. د شپې 12 1 بجو 3 بجو پورې ما سوچونه کول چې آیا دونه کم عمره کې ما ته دا شی ملو شو دا شی به مخکې بوزم څنګه څه به کوم څه به نه کوم او بل ما ته چې کله څه وخت کې حواله شو که نه نو زمونږ د کلي روډونه ګلیانې نکاسي دا بالکلي ډیمیج حالات کې ډېره پسمانده علاقه ډېره پسمانده علاقه داسې پسمانده علاقه چې جی الله ګواه دی چې ماشومان به زموږ سبق لتله او دا زنانه به زموږ چېرته مدرسو له دا جینکۍ به تلي نو په دویمه ورځ به 2-3 ماشومان یې پرېوتې وي خټو کې وو د چا به خپه خوږ وه د چا به یو ځای خوږ د چا بل ځای ښه. بیا هغې نه پس ته د پی ډي اې زموږ په کلي کې یو رنګ روډ جوړ کړو. هغې خلاف زموږ کلی شګینکیانو خلکو احتجاج شروع کو ذاتی مفادو د پاره ووټ د مطلب د ځمکې ویلیو زیاته شي یو شي بل شي. په هغې دوران کې زه ډي جي پی ډي اې سره زه کېناستم او ما ورته د خپل مسایل مخې ته وړاندې ته کېښول چې جی تاسو له کم صوبایي حکومت چې دغه کړی دی کم لا چې تاسو له جوړ کړي دي په هغه لا کې به تاسو زما د کلي نه روډز استعمالوئ نه به ډرین استعمالوي نه به څه استعمالوي. نو هغه بیا ما سره کېناستو ما سره ډېرې ښکلې تفصیلي خبرې وکړي. ما ته ویل لطیفه بچی چې کم یو روډ ډیمیج شو ګلی ډیمیج شوه نکاسي ډیمیج شو هغه به درته مونږ جوړو خو تا تعاون مونږ سره مست پکار دی. بیا کله چې رنګ روډ ما بس پکې انټرفیرنس ونه ساتلو مونږ ویل د عوامو د مفادو کار دی اسانتیا ده پر پرې چې دا روډ تیر شي. روډ تیر شو بیا ما سره هغه ډي جي پی ډي اې ډېره پښتو وکړه
ډیره بې انتهایی پښتو کاغذ راوغوښتم کابینټ ته یې کېنولم او پي سي ون ما د شګینکیانو دپاره تیار کو نو په هغې کې ما نه شګینکیانو کې الحمدلله نه یو ګلی پاتې شوی ده نه یو ډرین پاتې شوی نه یو روډ پاتې شوی دی په هغې کې بیا یو ایم پی ویل دا ما وکړو بل ایم پی ویل دا ما وکړو تاسو بیا هغې کې دا خبرې ډېرې وې چې زما بورډ ولګوه بل به ویل ما ورته ویل نه لکه زم لږ زدي یم جی نو ما ورته ویل جی تاسو ما دپاره یو نټ هومره کار وکړئ په هغه نټ باندې به زه دا لیکم چې دا پلان کې ایم پی ای کړی دی ما له یو پیچ وکړئ یو ګلی 10 فوټ وکړئ نو زه په هغې ولیکم چې دا پلان کې کړی دا تاسو نه دی کړی دا ما خپله سټرګل کړی خپله محنت کړی سهار او ماښام الله ګواه دی ما کم از کم یو 10 جوړه سپلای به په دې پی ډي اې دفتر ته په تګ راتګ خالي شتولي نو هغه افسران رانه دونه تنګ شو نو هغوی ما ته چار دیخي دا کار وکړو غټه خبره ده د خیره سره د تعلیم باره کې عاطف خانوان صاحب تعلیم باره کې وایي چې سکولونه پرایمري سکولونه شته دلته تعلیم حواله سره زما خپلم لکه زړه خفه دی ولې چې زما تاسو خپله سوچ وکئ سر ناصر بھائی چې یو 8,500 روډ د یو 8,500 ووټ د یو علاقې وي نو د هغه سټینډ به څو نه وي ظاهره خبره ده د هغه سټینډ کم از کم زما د علاقې 26 نه 25,000 پورې عوام دی بالکل او زما په کلي کې ډېر افسوس سره ویم چې میډل تعلیم نشته میډل تعلیم نشته بالکل پیمری پورې د هلکانو سکول هم شته د جینکو سکول هم شته خو ټولو نه غټه مسله ماته د جینکو د سکول ده ګوره یو ماشومه د 15 کالو ده هغه پلار بوزي سکول کې کینی بالکل چې سکول کې کینی هغه د پریپ نه والا تر 15مه پورې ځي که نه جي بالکل نو هغه ماشاءالله د 10 کالو بالکل جی کم از کم 10 ساله یعنی که پریپ نه حسابوي نو 11-12 سال بالکل نو 11-12 سال ماشومه رسي که نه نو هلکه غوټه شوي مشرئ لکه دغه شوي او بیا زمون دا سکول زمون نه دونه لري د میډل اریګیشن کالونی ورته وایي کم از کم د شګینکیانو نه 5 نه 6 کیلومتر فاصله باندې دا سکول واقعیت دی 6-7 کیلومتر بیا زمون والدین صاحبان زمون مشران قابل قدر هغوی د دې خرچې افورډ کولی نه شي ګراني ده بالکل نه هغه د ګاډي فیسونه ورکولی شي ناصر روان بھائی بالکل نه هغه د سکول ګاډي خرچې کولی شي نه ماشوم خرچې کولی شي نو زمون د جنکۍ چې دا 15مه پورې سبق وایي بیا پلاران سکول نه وباسي نه حقیقت بهرحال ما په ډسټرکټ کونسل کې هم دا خبره راوچته کړې ده ایم پی ایس ته مې ویلي دي ایم این ایس ته مې ویلي دي هغه مانه لنډ ځان په څه خلاص کړي ته ځمکه راکړه چې زه سکول جوړ کړم نو زه ورته یم چې ځمکه زه درکړم سکول جوړولو ته هم ستا ضرورت نشته صحیح ده چې زه ځمکه ګوره زما کلي کې ځمکه ګرانه ده بالکل چې زه ځمکه ورکول پیل اول الله دې وس راکړي چې زه ځمکه ورکړم زما او ځمکه دونه نشته بالکل پلار نیکه وراثت باندې را روان یو نو دونه ځمکه زمونږ به ځان له یا کور دپاره 10-15 مرلې رسي یا به نه رسي سر نو هغې کې زما دونه وس نه کېږي چې زه سکول له 3 روڼه نو چې دا هغې کې سکول له زه اعلان وکړم نو زما د وس نه دی نو ما په هر فارم باندې دا آواز اوچت کړی د دې د وجې زموږ ټولې ماشومان سکولونو نه ووتې تعلیم خو بې انتهایي زیرو لیول باندې روان دی ګینې زه د 2013 نه 14 نه زه د عمران خان پاټای سره تعلق ساتم صحیح ده الله ګواه دی په درنه کې ولا ما وال خوړلي دي جیلونه مې خوړلي دي خبره ته راځو هغې ته خو راځو هغې ته یې پرېږده منه ښه جي چې څه خبره مې اورېدې دغه تعلیم حواله بس دغه دی جي چې تعلیم زموږ تعلیم نشته دی دا راته ووایي جي عاطف خانوان صاحب چې صحت باره کې ستاسو څه تحفظات شته دی که نه صحت ډسپنسري به یې چي صحت حواله سره ما خو درته څنګه ویل چې څنګه د سکول حساب دی که نه راسي الحمدلله د دې صحت هم دا حساب دی صحت دغسې حساب دی سر زه ستاسو کیمرې وسادت سره اند ریکارډ ویم چې دوی څونه پولیو له زور ورکړی دی که نه دونه د صحت له زور ورکړی نو نن سبا به انشاءالله د بیماریانې د ډینګي او د قسم بخارات دا به پولیو کې پیسې دي د خوا پیسې نشته جی نو بیچکیو نشته د خیره سره زموږ کلي کې نشته جی ښه جی د بجلی صورتحال څه دی بجلی حوالې سره الحمدلله ډېر ښه کوېسچن دی وکړو او ډېر زبردست کوېسچن دی وکړو بجلی حوالې سره ما له محکمې چې څه کړي دي بس د محکمې احسان منم محکمې احسان داسې منم چې محکمې نه ما اوس د شګینکیانو په نوم باندې ځان له زما علاقه جي په اندر ریکارډ کې وایي نه چا پیژندم نه چې شګینکیان هم دلته پېښور کې شته که نشته صحیح دی
بیا بهرحال زه د وابډې خپل فند پسې ختم ماته یو مرګرو یا سوپرډنټ ایس ډي او ماته یو مرګری او ډېر نږدې تعلق و هغه ماته ویل چې رکې ته ولې وابډې نه کار نه لې وابډه کې خو ډېرې پیسې دي وابډې نه وباسه وابډې نه کار واله ما ورته ویل ماته چلو ښیه طریقه کار راته هغه سیده کړو نو ما 1,27,00,000 روپۍ صرف د شګینکیان فیډر دپاره انده داوا ستاسو کیمرې ریکارډډ وسادت سره ویم چې دا ما شګینکیانو دپاره فیډر ځان له بیل کړو ماشاءالله او هغه فیډر لمې د شګینکیانو نوم هم ورکړو صحیح دی هغه فیډر چې پہچان زما د کلی پہچان پیدا شي پاتې شو ټرانسفارمر لیول سره نو ټرانسفارمر مې الحمدلله زه یو ام ان ای نوم غستل غواړم چې نور عالم خان حاجي صاحب الله دې هغه په بچو خوشاله کړي الله دې هغه له نورم سربالا ورکړي زما پارټي پرېښېدو نه پرېښېدو سره هیڅ کار نشته زه عوامو دې دپاره نه یم راوستی چې ته پارټي منتخب کړه زه دې له راوستی یم چې ما له زما په دې لیست زما مسله حل کړه نور عالم خان اپریشیټ کوم لکه ډېر ویل ډن ورته وایم چې هغه ما ته د ټرانسفارمرو آفر راکړی دی یو 10 دانې د شګینکیانو دپاره یو 3-4 دانې راستولي دي او باقي له 7 دانې به انشاءالله له 7 دانې به په دې میکسیمم یو 15-20 ورځو کې انشاءالله راکړي صحیح دا غټه خبره ده د ګیس باره کې ستاسو صورتحال دی ګیس باره کې دغه صورتحال دی چې موږ خپل ام ان ای سره مشاورت یو کې ډېر زیات دی خو ګیس چونکې زموږ بیخي نشته اوس خو دې ټیم کې خو څه کېږي نه که نه لکه فیډرل او صوبه چې دا نو صوبه او وفاق دا خپلو کې ټسل دی که نه خو صورتحال زور څه دی زور دغه دی چې جی نن یو کال مخکې ګیس راتلو اوس بیخي ګیس نشته بیخي نشته ما خو ځکه ویل چې دا ګراني دې د وجې ګراني ده چې یو سړی ځان له سلنډر ډکي په غریبۍ کې الله ګواه دی د دړو پیسې هم چا سره نشته د لرګو هم نشته حتی دا کې سهار موږ ماشومان سکول لاستو که نه نو موږ چې بغیر چې واستو صحیح خبره ده چې ګیس نه نو چې ګیس نه ماشومان ټول ورځ بغیر دغه نه داسې ناسي خو چې ګیس بالکل نشته نکاسي دلته صورتحال سره نکاسي الحمدلله ما خو څنګه تاسو ته ویل چې صفایي لیول ګنده دی چې څه وخت کې زه سابقه ناظم وم نو ما شګینکیانو دپاره 3 پرایویټ تنان نیولي 15,000 روپۍ سیلري باندې فی تن چې هغه ته موږ خپل فنډینګ نه پیسې من تنخواه ورکوله هغه وخت کې نکازه سیستم ډیر زبردست و شګي ښایسته هم ښکارېده صفایي لیول سره هم ښه وه اوس خو جي داسې حل دی چې کور نه چې اوبه ډېر په مشکله روزي نو هم نه ځي بهر ته بس کورونو ته بعض کل کورونو کې ګټرې جوړې شوي دي اوبه پاتې کېږي بهر نه ځي نکاسي ټوله دونه ګنده ده صفایي نظام نشته څه ترتیب شته دی نه هغې سره بیماریان هم زیاتې شوي نور مسایل هم پیدا شو دغه عاطف خان افغان صاحب د صفا اوبو دلته صورتحال شته ټیوبویل وغیره شګینکیانو کې یو ټیوبویل هم نشته بالکل یو ټیوبویل هم نشته انده داوا انده ریکارډ ویم خو اوبو زموږ سیستم داسې دی سر چې موږ کورونو کې خپل بورونه کوو هغه خو هر ځای کې خپل څه ناڅه خو بعضې ګورې داسې وي که نه چې د هغه د بور وس نه د ګورنمنټ د طرفه هیڅ هم نشته سر ښه بالکل بس هغه داسې چې اپنی مدارا په یو کور نه اوبه راوچتې کي بل کور نه اوبه راوچتې کي ټویل ویل سیستم نشته سر ټیک جی بالکل صحیح ده عاطف خان افغان صاحب سرکاري وړه څه بندوبست ډیر خطرناک سوال دی خطرناک خو ضروري هم دی زبردست ښه سوال دی کو زبردست سوال دی کو سرکاري وړه زه تا ته څه ووایم د غم اظهار وکړم که څه وکړم ته ماته دا ووایه زه بل ډي سي له لاړم صحیح ده ډي سي سره خو نشته وړه ډي سي له لاړم ډي سي زموږ د ډسټرکټ سوپرویژن کوي ډي سي له لاړم دی داسې کار کړی وړو مخکې ام پی اے ام ان اے کو ام پی اے به ورکول هغه خپل ورکرانو له ورکول هغه خپل علاقه کې تقسیمول هغې خلاف موږ کونسل کې آواز اوچت کو بیا دا سیټل بدل کو چې سیټل بدل کو هغې داسې ولیکل چې د ناظم افیس او سیکټري دا به د هغه دفتر ته ځي او د هغه دفتر مخې ته به تقسیمیږي زبردست ښه دا صوبایي حکومت دا یو شی کړی خو بیا هغې کې خو راله چې هغې کې بیا ام پی ایز ام ان ایز انټرست شو هغه کار سر ته ونه رسېدو ډیر بدقسمتی نه ویم دا ځکه چې زه تا ته فریاد کوم او جاړم که نه چې څه وخت کې ما هغه ریکارډ او ډیټه راواخېسته که نه الله ګواه دی هغې کې شګینکیان 1 او شګینکیان 2 په هغه ریکارډ کې نو ما ډي سي ته په لیټر باندې ولیکه لیټر فوټو کاپي ما سره شته
چې آیا زه د پاکستان باشنده نه یم، زما د عوام د پاکستان خوره کې نه اوسېږي، زما د مونږ د دې خاورې پیداوار نه صحیح چې تاسو 346 ویلیج کونسل ډسټریکټ پېښور په ډسټریکټ پېښور کې ټولې ویلیج کونسل کې راغلي په ریکارډ باندې دا 2 ویلیج کونسل نه ٹھیک نو چې ما ډي سي سره ناستو میټینګ ونو ډي سي ماته په پیر باندې ولیکل چې ته اي سي شالم سره ملو شه. صحیح ده. زه اي سي شالم لاړم. اي سي شالم ماته ویل چې ان شاء الله وبشي ان شاء الله وبشي. خو لا تر اوسه پورې یو میاشت شو نه شو. زه سحر او ماخام سحر او ماخام اخره کې مې الله غوا دې زړه لا ګو پړسېدو د شو. بس ما ورته دا وړه ستاسو نصیب شي چې زما غریب بچی د دې نمرې الله یې ذمہواری غسي الله به رزق ما تر راسي. ستاسو دی یو وړو توړو د پاره زه سکور ته خنوړم، زه خو د غریب خلکو د پاره لګیم. بالکل او زه د یو درخواست جی زمون خو 1500 مسایل دروازه زه به سحر نه کله ډي سي لازم کله به میر لازم کله به ام پی ای لازم کله به اي سي شالم لازم زما کار نه کی. صحیح ده. اوس بیا غ سیستم چینج کو هاي کې ام پی ای ګانو خپل مرګري ټول خوشاله کړ، مونږ نظر انداز بیا پکې دی کوټه سیستم رويستو چې یاره لایسنس به درکو. بالکل لایسنس به درکو. از بیا لاړم زمون جمشید افریدي د دې فود ډایریکټر دی، هغه سره ځکه نه سم نوغه ماته ویل چې یاره دا مونږ سره نه دي، دا دی ام پی ای سره دي. ام پی ای نه به لیټر وروړي. ام پی ای له چې زه ورلم ام پی ای ماته وایي چې ته ما سره شمولیت نو ما ورته شمولیت د څه شي کوم، زه خو د پی ټی آی ورکر یم، تاسو نظر انداز کړی یم، زه خو بیا څنګه شمولیت خو سړی پښتون سړی یو ځل کوي بار بار خو نه کوي. زه خو ستاسو پاټای کې یم خو تاسو زه نظر انداز کړی یم که ما ذاتي چاته ویلي زما رور برتي کا یا چاته ما ویلي زما کور له فایده رو رسو دی عوام ووټ را کړی دی چې دی له زه کلي ته سر ونړم جي څه وکړم. سمه ده. کور په کور لکه د ام پی ای او مینه خو داسې مسله د سر کنه چا خو کلیو حلقو ته کال پس 2 کال پس راځي. بالکل مونږ خو 15 وخته خپل جمعات ته مانځل زو ځای خبره ده او هر جمعات کې راته سړی ملاویږي زما دا کار پټې دیم ته سر نشي. بالکل نو وړم ته اوسه پورې د خیر سره ملو نه دي ملو د خیر سره. دا راته وایي چې پی ټی آی سره دومره وخت تیر شو د ناراضګي د څه خبرې ده. اخراني سوال لګ راغون کې یو د ناظرین ته وایي چې وجه څه ده. ثانک یو الله می عزت وکړي. زه چې کله بیسیکلی په 2014 کې عمران خان درنو کنه عمران خان ویژن لانګ مارچ باندې وروته نو هغه ورځ نه ما عمران خان خوښ شو، ډیر زیات خوښ شو. هغه کم هغه لا ویلا کم سپیچ کولو بس هغه زموږ ډکه لارې جوړې کړې. ټیک شو. مونږ درنیلو تو لبیک دغه پاوازم لبیک کو درنو کې مالونه خوړل، جیلونه مو خوړل، هر څه مو خوړل. خو چونکې کله چې عمران خان وزیر اعظم شو خپل مقصد ته ورسېدو، مقصود ته ورسېدو، نو موږ نظر انداز شو. صحیح ده. نظر انداز داسې شو سر چې ام پی ای لاړو، ام پی ای بخپل تنان روچتول، ام ان ای بخپل تنان روچتول، مونږ د دیوال سره لګولو. تاسو عمران خان نه خپای کې ام پی ای منه نه خپای؟ مونږ خپل ام پی ای منه نه خپای. ام پی ای منه چې کوم دی هغه تاسو بالکل اګنور کړی. ٹھیک زبردست خبره ده. اګنور کړی او تاسو مقصد دا دی چې یره لکه دا داسې نه پکار چې د شروع نو ور سره مهنتونه او خواریان تاسو دي او بیا چې سټیم د سمر د خړو ټیم دی یا تاسو د الکیله د فائدې خبره د نوغه ټیم تاسو به یقین وکړئ په دې 8 سال کې ام پی ای زما کلی ته نه راغلی. خای او سره راغلی دی کله چې راغلی دی اوټ غوښتول راغلی دی الیکشن لراغلی تر اوسه پورې زما ام پی ای اوسه پورې ما په خپل حلقه کې نه دی لیدلی چې د ماته یو 2 کټکولیان راستولي چې د لختې بچي زما په فند کې صفاک. بالکل زما مړي ژوندي له تر اوسه پورې ام پی ای زمینز نه دی راغلی. بالکل غم خادله چاله نه دی راغلی. بالکل. نو زه به د هغې څه خو ساتم یاد بوساتم. ډېره ښه خبره ده. زه به د هغې سره څه دغه وکړم لکه ښه به یاد کړم او هر ځای کې به زه هغه ته آواز وکړم چې یاره ویلډن ام پی ای صاحب. ما خو ورته ویل که نه عمران خان بهترین لیډر دی. بالکل. خو چونکې د خپلو ورکرانو د خپلو تنانو نه خو خبر دی که نه. بالکل. د خپلو هر څه نه خو خبر دی. د ام پی ای زمینز د عمران خان ته پته نه لګي چې دوی څه کوي. صحیح دی. بالکل. او په موږ باندې چې نوې سړی راشي چې کنه یو ادنا ورکر وي پرون به شمولیت کړي ما ور سره وال خوړلې درنو کې مس جیلونه سپېړې خوړلې دي زه دیوال سره لګېدل نوې ورکر باندې او دا زوړ بچ دی دغه خبره ده سر. ډیره مننه تاسو عاطف خانوان صاحب چې تاسو زموږ پروګرام اول مسله ټیم ورکو.
الله می زه تو کا خوشحال شي یو خبره زستا سو دی ویډیو سعادت سره جی دا تاسو مانه تاسو نو کو د خپل د طرف اټ کوم زمون کلی کې جی یو وړه غونته کې بل مسله ده د کوارټرو د کرایدار جی جی او هغه د وجه ډیر زیات موبایل سنیچینګ شروع شوی دي ٹھیک دا نه سنیچینګ چې هر دوه مورز باندې خپل کور کې سړی کور مخې ته سړی وشو کوي موبایل او تماچه تنوالي نو زه تاسو د کیمرو وسادت سره د پولیس ډپارټمنټ ته ایس پی رولر ته ډي اس پی سیب ته اس اس او سیب ته دغه وینا کول غواړم چې مهرباني وکړئ د کوارټرو باندې چاپی وهي او دیلا لایسنس جاری کړي چې دی پر ریکارډ باندې راشي چې دا غیر قانوني کارونه بالکل او پاغي باندې لګونتي مخنیوي وشي ثانک یو سر ډیر مننه خوشحال شئ ثانک یو سو مچ ناظرین دا زمونږ عاطف خانوان صاحب شګین کینسر د دې تعلق ته بهترین لیډرشپ هغه ته وای چې فرض کا ز جی واي کې اما مولانا فضل الرحمن صاحب زما وخت نون لیگ کې اما نواز شریف شهباز شریف می وخت پی ٹی آئی کې اما عمران خان می وخت خو که فرض کا دا عمران خان دا نواز شریف دا مولانا فضل الرحمن صاحب دا که زما د حلقې په کار نه راځي نو زما بیا دا نه دی په کار د عاطف خان اوان صاحب زما په خیال هغه اختلاف چې دی هغه د خپل حلقې لپاره دی او د اګنور کول مناسب نه دی امید لرم چې د دې د حلقې د مسایل چې کم دي سپیشلی د سنیچینګ والا چې کومه مسله ده که تاسو د دې د علاقې نه غیر چاپیره راشي وګورئ نو چوکۍ ته نه دی غاړم دا رنګ روډ په جګای روډ طرف ته او د دې خپل علاقې کې هم پولیس ته پکار دا دی چې یاره بیا روس انویسټیګیشنز کوي په هغه ټیم سره لغونته د دې مخنیوي کوي اجازه غواړو ډیره مننه السلام علیکم